په انجونو کې جنسي غریزه تر نارینهو ډیره ده، اما هغوی په پنهان کولو کې چې دی ماهره دي، هغوی په پټولو کې ماهره دي. په سلو کې 95 سلنه هلکان چې د کومې جنۍ سره یې نامشروع اړیکې درلودلي د هغې جنۍ سره واده کول نه غواړي. حتی کومې جنۍ چې شمیره هم ورکړي د هغې سره خبرې کول او واده کول نه غواړي. پس انجونې باید ډېرې زیاته محتاطې اوسي. سمه ده چې هلکان غواړي تاسو سره جنسي اړیکه ولري، اما تر څو تاسو دروازه ور خلاصه نه کوئ هغو د تاسو کور ته نشي دننه کیدی. معنا یې څه ده؟ جنۍ شونډې سرې کړي، شونډې پړسولي، میکاپ یې کړی دی، چسب کالي اغوستي دي، راغلی د ناسته د یو هلک سره چې ما ته غواړو آینده جوړه کړو. هېڅ نارینه په زور نشي کولی چې یو جنۍ سره جنسي اړیکه ونیسي، مګر دا چې جنۍ ورته اجازه ورکړي. تر ټولو ښې نجونې د هغه چا سره مینه لري چې تر ټولو لوچک انساني. ولې؟ چون د غلطو اولویتونو په اساس هغه ټاکي. د هلکانو جنسي اړخ فعالی تر هغه وخته پورې چې منطقي اړخ فعاله شي. کله چې یوه جنۍ هلک ته تسلیمیږي، هغه که په هره کچه وي، د هغې نه وروسته د هلک منطق کار کول شروع کوي. خو تر څو چې تسلیمه شوې نه ده، د هلک غیر منطقي ده، د هغې د لاسته راوړلو لپاره هر کار کوي. نو که زه جنۍ اوسم د هلکانو د دې ضعف نه استفاده کوم.